داسې شی چې خوله کې کېدی چې څو پورې دې نیولي تر هغې پورې به د انزال نه کېږي، خلاصېږي به نه، خو چې کله یې د خولې نه لر کړې نو خلاص به شي. که تاسو د جنسیاتو متعلق ویډیو کتل غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کې. شکریه. السلام علیکم دوستانو، تاسو به دا ویډیو کتلی وي، ډېرې په د یوټیوب باندې ډېر مشهور شوي دي چې داسې یو بوټی چې د هغې نوم کارکهه دی چې دا یې کله خولې کې نیولي وي او چوپ یې نو تر هغې پورې به د انزال نه کېږي، او چې کله دا لر کې نو بیا به د انزال وشي، یا دا وایي چې دا به لر کې ورپسې به لیمبو وچپي نو بیا به د انزال وشي. که ته ګنټه لګیا که 2 ګنټې لګیا، خو د دې حقیقت درته زه وایم. د دې حقیقت دا دی چې بالکل کارکهه چې دا ټایم هم سیوا کوي او نفس کې انتهایی سختی راولي. د دې خوړل د دې یو ډکې به والې خولې کې به جوي ګنټه نیمه ګنټه او بیا به وغورځئ، خو د دې جوړ هم لږ داسې ګران وي ځکه چې د ډمبرې په شان خوندی وي. خو لکه دا خبره بالکل دا غلطه ده چې لکه دوی څنګه وي چې تر هغې پورې به نه خلاصېږي څو پورې چې دا خولې کې نیولې وي، بلکې د دې استعمال دغه شان دی چې دا به بس ماسخوتن نه یا روس کې یو ځل خولې کې واچي او جوي به، چې کله دا جوي نو بس دې سره به د مردانه طاقت سیوا کېږي. که ته دا هم غورځې بیا د شپې کوروالی کې نو ستا به ټایم د مخکې نه سیوا وي او نفس کې به ډېره سختي وي. د دې استعمال دغه شان دی. دا کم چې دا خبره کوي نو دا بالکل بې بنیاده او بې مقصده او د دې څه حقیقت نشته چې خولې کې به دې نیولې وي چې ویې غورځئ نو بیا به دغه چې انزال وشي. خو دا ډېر ښه شی دی، د مردانه طاقت دپاره ډېر اهم څیز دی. نو تاسو د دې استعمال خامخا وکړئ. د دې نه مخکې زموږ نسخو کې دا موجود دی، او که دا خالص دغه شان هم تاسو استعمالوئ نو دا تاسو ته په نفس کې سختی او ټایمینګ سیوا کوي. امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. د لوی الله په امان.